طالبان څنګه د پخوانیو واکمنانو د ترخو تجربو تریخ تکرار ته کار وایي؟ ملي بیرغ سره دښمني به طالبانو ته څنګه ګرانه تمامه شي؟ اوس نو باید د ملي پر ځای اسلامي تلویزیون ونومول شي. په دې اړه د استاد اسماعیل یون تاریخي خبرې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. استاد یون لیکلي کله چې د یو نظام تر ړنګونې وروسته بل نظام قایم شي، پښې لا ټینګې شوي نه وي چې پر داسې تېروتنو پیل وکړي چې تیرې له خلکو هیرې کړي. د طالبانو دویم ځل واکمني د 21مې پیړۍ یوه پوځي او سیاسي معجزه ده. داسې یوه معجزه چې تر دې اوسنیو واکمنو یې هغو پخوانیو واکمنو په بریا کې زیات رول درلود. که هغوی شر او فساد نه وای کړی، پر لوټ تالان، پردي پالنې، فحشا، منکراتو، رشوت، غصب او د خپل ولس پر وژنې او سپکاوي لاس نه وای پورې کړی، نو شونې نه وه چې طالبان دې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. تر واک وړاندې چې به د هر طالب مشر سره خبرې کولې، همدا به یې ویل. اوس طالبانو دنیا ولیده، په سیاست او جنګ کې پاخه شول، تیرې تجربې بیا نه تکراروي، یو ټول منلی حکومت جوړوي، د فکر او بیان ازادۍ ته ژمن دي او نړۍ سره د تعامل لار نیسي. خو کله چې واک ته ورسېدل، په لومړیو کې له نرمښت څخه کار واخیست، خو د وخت په تیریدو سره یې په رګونو کې یو ځل بیا د تیر افراط وینه جاري شوه. سره له دې چې په کلیاتو کې تر یوه حده ښه روان دي، د قدرت جزیرې یې ختمې کړې، غلا او زورواکي ورک کړل، د وسلې د راټولونې بهیر یې تر زیاته اندازه ښه دی، خو جزئیات یې بیا دومره ترخه دي چې د مثبتو کلیاتو تصویر یې تر سیوري لاندې راوستی. له ملي بیرغ سره حساسیت، له هغه سره د مینې په تور د خلکو توهینول، ګواښل، د رسنیزو او مدني ازادیو محدودول او رسنیو ته په نارسمي ډول د داسې شرایطو وړاندې کول چې عملي کول یې د رسنیو د تړلو په معنا ده. هره ورځ پر ولس د یو نوي محدودیت او سانسور لګول ورو ورو نوی حکومت د خپل تیر حکومت د تجربو تکرار ته نږدې کوي. اوس نو په دې خاطر چې درې رنګه ملي بیرغ ته یوه پلمه پیدا کړي، د ملي تلویزیون لوګو یې هم پسې بدله کړه. دا سره له دې چې دومره غټ او ستر کار نه دی، خو د دې بدلانه تر شا پرته مفکوره او انګیزه ملي هویت او ملي ارزښتونو ته له ګواښه پرته بله معنا نه لري. حقیقت خو دا دی چې ملي تلویزیون نه پخوا ملي و او نه اوس ملي دی. په تیرو 20 کلونو کې یو وخت په بشپړ ډول د نظار شورا تر انحصار لاندې و، بیا یې وروسته دولتي بڼه خپله کړه او د غني د ټامي ګروپ تر ولکې لاندې راغی، او اوس په بشپړ ډول د طالبانو د تحریک نشراتي ارګان دی. یوازې نوم یې ملي پاتې دی. د ټولو هیوادوالو هیله دا وه چې ملي ټلویزیون باید په رښتینې معنا ملي شي او د ملت د هیلو انځور واوسي. ملي ټلویزیون له خپلو نیمګړتیاوو او مجبوریتونو سره سره بیا هم د هیواد د رسنیو په منځ کې خپل وزن او اعتبار درلود او ګڼ شمېر لیدونکي درلودل. د لوګو پښتو متن کې که څه هم یا ناسمه کارولې وه، خو د ملي بیرغ په 3 رنګه رنګ جوړه شوې لوګو یې د خلکو د زړه مینه ماتولی شوه. کوم څه چې په دې تلویزیون کې ډیر ملي و، هغه همدا لوګو و چې له بده مرغه هغه هم نن د پخواني حکومت د بیرغ په پلمه د مذهب په نامه د سیاسي تعصب ښکار شوه. نوو چارواکو ته باید وویل شي چې 3 رنګه بیرغ د پخواني حکومت میراث نه و، دا د ولس میراث و چې نږدې له 100 کلونو راهیسې له یوه نسله بل نسل ته انتقالیږي. له پخواني حکومت څخه خو ګڼ شمېر مقامونه، څوکۍ، وزارتونه، بانکونه هم پاتې چې نوي چارواکي پرې د ناستې له امله د راحت احساس کوي او له همدې مقامونو حکومونه چلوي. د ملي ټلویزیون له لوګو څخه چې دا 3 رنګه لرې کړې، نو بیا ملي په څه شي شو؟ دا خو داسې معنا لري لکه سړي څخه چې سړیتوب واخلې او یا هم له مسلمان څخه چې اسلام لرې کړې، نو بیا پاتې پکې څه شول؟ آیا دا اوسنی رنګ په تیرو 100 کلونو کې کله هم د ملي رنګ په توګه استعمال شوی؟ که اوسنی ځینې چارواکي له ملي کلمې او ملي بیرغ سره دومره حساسیت لري، نو بیا خو به دا ښه وای چې د ملي ټلویزیون پر ځای اسلامي ټلویزیون اصطلاح کارولې وای، چې هر څه د دوی په خوښه برابر شوي وای. نو چې نوم یې ملي وي، رنګ او محتوا یې بیا بیله او ان متضاده وي، دا خو نو له نومونو او اصطلاحاتو سره لوبې کول دي. عیناً لکه د چا تخلص چې ننګ او یا غیرت وي خو خپله بیا ننګ او غیرت ونه لري، یا یې هم تخلص دانش وي خو خپله بې دانشه وي. اوس خو هسې هم هر هغه څه په یوه هنداره کې کتل کیږي. نو د دې لپاره چې ملي کلمه یوه څه د ارامۍ ساه واخلي، ښه دا ده چې د ملي ټلویزیون نوم دې یا اسلامي ټلویزیون شي او یا دولتي.
په دې ډول به اسم له مسمې سره له مانیزه پلوه رابطه پیدا کړي او د افراطي دینپالو جذبه به هم سړه شي. که چیرې اوسني چارواکي د اوس په شان خپل لومړیتوبونه درک نه کړي او د کلیاتو پر ځای پر جزئیاتو مصروف شي او یا ټول نظام د مذهبي پولیسو د یوه وزارت تر انحصار لاندې راولي، نو دویم ځلې ماته به یې تر هغې پخوانۍ هغه څو ځله هم خپله دوی او هم ولس ته ډېره دردونکې وي. چارواکي باید دا تفکیک وکړی شي چې اوس مهال د دوی لومړیتوبونه دا دي چې له نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي او نړیوال مشروعیت خپل کړي، په کور دننه کورني مشروعیت ترلاسه کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت لا پسې ټینګ کړي، پر ایران او پاکستان له اتکا څخه ځان وژغوري، پرمختیایي پروژې پلي کړي، خلکو ته خپل پورونه ورکړي، د تجارت، صنعت او کرنې پراختیا ته لاره واره کړي او کنه دا دی چې د تلویزیونونو لوګوګانې بدلې کړي، د 3 رنګه بیرغ پر ځای سپین بیرغ وکاروي، د رسنیو د پروګرامونو په بیکګراوند کې د موسیقي سیګنال چک کړي او داسې نور کارونه. که حالت همداسې روان وي نو یو ځل بیا به تیرې ترخې تجربې تکرار شي او دا ټول نظام به یو ځل بیا د تیر په څیر د څو تنګ نظرو اشخاصو د مضر افراط قرباني شي او بده یې لا دا چې د دې ټولو تیروتنو کفاره به یو ځل بیا د هغه مظلوم پښتون ولس پر اوږو بار وي چې په تیرو 20 کلونو کې هم د طالب په نامه وټکول شو، د طالب په واکمنۍ کې هم د نشلیست، ملتپال او هویتپال په نامه ټکول کیږي او د دې نظام تر سقوط وروسته به یو ځل بیا د ملا صاحبانو د اشتباهاتو کفاره ورکوي. خدای دې خیر کړي دې وطن او ملګرو ته.